صرف د مور د دعا سرات د مور دعا او خیره دا غي بیان درته کوم چې مور دعا د بچی د پاره قبليږي د مور خیرم د بچی د پاره قبليږي او دا به ویم چې د مور په دعا څوکرنګ دی نارنګ دی او چې د مور خیره کم والدین هغه برباد دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس کړی د الله د خوشاله ول او د الله د غصه نو هغه فرمایل چې رضا الله تعالی بل روایت کې رضا رب دی چې د الله د پروردگار خوشحالي د مور او پلار خوشاله سره تړلې ده. که مور او پلار د خوشاله کړل الله به خوشاله شي. او سخط الله او سخط الرب تبارک وتعالى د الله غصه د الله قهر او غضب دام د مور او پلار سره تړلې شوی ده. که مور او پلار د خپکل الله د خپک. نو مور چې چاته دعا کړی ده رنگ ګرځي، مور چې چاته خیره کړی ده تبا ګرځي. زمونږ د دې دین په علماء کې اولوی عالم تیر شوی حافظ ابن قیم رحمه الله یو کتاب لیکلی دی کتاب الروح. هغه کې عموما د قبر او د روح او د آخرت بعضی ډېرې ښې مزیدار خبرې لیکلې دي. دې لیکي دا ابن القیم په چې زه یو علاقه کې روان وم او یو سفر او بصره کې بصره نن سبا د عراق په ښارونو کې یو ښار دی. بصره کې مې یو ځای کې دمه وکړه، هلته یو ګودر د هغه ګودر په غاړه یو کلی او هغه کلي سره یو مقبره وه. مونږ هلته کې دمه وکړه، په مقبره کې یو قبر و چې د هغې نه د خرې اواز راوچتېده. خره چې څنګ برړېږي که نه او خره چې څنګه هغه شڼېږي او د هغې کوم اواز دی وي د هغې قبر نه د خرې اواز راوچت شو. سبا ته بیا راوچت شو، بل ورځ ته بیا راوچت شو. ما وی که دا چېته دلته خره ده او دا خره چغې وی خو چې ما اندازه واخېسته نو هغه اواز په هغه مقبره کې خره او خره نو او دا اواز مې واورېده. وی دا کلي د خلکو نه مې تپوس وکړه چې دا څومره مروز ده او دلته کې زه د خرې اواز اورم دې مقبره کې. ما خو دا ګمان وکړه چې ګنې دې مقبره کې به چېته خره وي یا خره وی او به چغې وی. نظر چې مې وکړه نه خره شته نه خره شته نه کوچا نشته. یا خلکو وخندل چې دا د اواز د قبر نه راوځي او دا روزانه دا اواز د قبر نه راوځي. دا مړی چې کله ښخ شوی دا اواز کېږي. نو چې دا ولې وی دا یو ډېر بدبخته سړی و او چې مور به کلم خبرې کولې نو دی به مور ته په کنځلو شو او ورته به وی لکه د خرې غوندې مه برړېږه. مور ته به وی لکه د خرې غوندې مه برړېږه. اوس هم بعضې خلک مور ته وایي خرې غوندې برړېږي، د خر په شان برړېږي. نو مور ته به همیشه دقه ټکې وي چې مور به کور کې لږه مواد اوچت که دی هلک به ورته وایي چې مور خرې غوندې برړېږي. وایي بس دی چې کله مړ شوی دی او مونږ ښخ کړی دی نو روزانه دقه اواز مونږ اورو، قبر نه راوچتېږي. ګوره دا اواز خو دا بار مخلوق اوري او معلومیږي دا چې الله په قبر کې هغه سره د خرې معامله اوس کوي. اوازونه چې کوي اسې نه کوي خو دنه پې عذاب شروع دی، دنه پې د خدای قهر شروع دی. او مور ته چې په کم سپک نظر کتلی دی او مور ته کم سپکه خبره کړې ده الله هم هغه سپکاوي ورته په قبر کې مقرر. مور عجیبه شی دی جي. مور چې درته خیره وکړه حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي یو څو دعاګانې خدای قبلوي. یو په هغې دعاګانو کې د مور او پلار دعا ده د بچي د پاره غایبانه چې مور او پلار نه ته بار اوځې او هغې درته لاس اوچت کړي چې خدایه بچی مې لاړ په خیر یې واپس راورسوي. دا دعا خدای پاک قبلوي. خو دا کله مور او پلار دا دعا کوي دا هله کوي چې ته په دوا نه فارغ شي، چې ته د مور او پلار نه ورشې چې بېبې مورې روان یم دوا راته وکړه. نو مور خوشحاله شي، زوی خوشحاله شي چې ګوره بچی مال راغی. نو ته به بار یو دا مور به در پسې لګي دعاګانې به کوي. او که چېرته دوا نه فاتې رخصت نه شوې نو سپېرې چې واپس کور ته راشې نو بیا لومبې ښځه پرېږده بچي پرېږده مور له ورشه سلام پې واچه السلام علیکم. په دې ستا نه څه لاړل؟ نه دې په عزت پې کمیږي، نه در نه په دې پیسې ځي، نه پې ستا ډوډۍ کمیږي. مور به خوشحاله شي، زړه نه به یې دعا وځي اوهو دې بچي ګوره ښځه پرېښوده زوی یې پرېښوده او دې دا دې ماله راغی خو مې سلام واچو. او که دا دې ورته و چې مور یا بیبي څنګه طبیعت دې څنګه دی لا به خوشحاله شي، لا نه به دعا وخېږي. هغه کار وکړه چې په هغه کار د مور زړه وګټې، هغه کار وکړه چې په کم کار د مور د زړه نه دعا وباسې، هغه کار مه کوه چې په کم کار د مور د زړه نه خیره وباسې. زمونږ د دې دین په دې کتابونو کې یو لوی عالم تیر شوی دی علامه زمخشري، تفسیر هم د قرآن شریف لیکلی دی، تفسیر کشاف غټ تفسیر لیکلی دی. دې په دې خپه ګوډو
انسان د خامخا څوک ګوډه څوک شل چاته یو تکلیف نو د خپله واقع په خپله و چې دا په خپله ولې ګوډ شم چا دې تپوس وکړه وایي دا ګوډوالی دی د خپې کله نه دی پیدایشي دی وایي نه زه راکوټ یم یو مرغۍ مې نیولې وه مرغۍ مې ونیوله او هغه مې بنده کړه پنجره کې مرغۍ به بار زور که او ما نه پرېښوده مور راته بچې دا مرغۍ پرېږده تا چې څوک په جیل کې بند کړي په پنجره کې دې بند کړي ته به خفه که به خوشحاله ستا بچې چې څوک په پنجره کې او په جیل کې بند کړي نو ته ستا ته به خوشحاله که خفه به دا مرغۍ ده پرېږده وایي زه راکوټ یم کشر یم نو ما دا چلو که چې هغه مرغۍ ته مې خپې ته تار واچو او پرې بېښوده تار مې لاس کې نیولې دی اوس هغه چې دا مرغۍ اوس بره زور کوي او ما خپې پورې تار تړلی دی زه یې نه پرېږدم دا پر وی او مې خپې پورې تار تړلی وی ما نه تار خلاص شو وی چې خلاص شو دا مرغۍ لاړه والوته په یو سوړه ننوته زه پسې وروختم وی چې وروختمه هغه تار مې راښکه چې دا مرغۍ بار راوباسم مرغۍ خو دننه کلکه وه خو نه راوته نو ما دونه زور ورکړه چې دا مرغۍ هغه پوټینۍ هغه ماشومه خپه مې وله ماته خپه مې ترې وویستله او مرغۍ دننه کلکه پاتې شوه وی چې مور مې وکتل چې د خدای نیکبخته مرغۍ له دې خپه ماته کړه دا دې څه ظلم وکړه د خدای ظالمه نو ما ته مور خیره وکړه چې خدای دې ستا د خپه ماته کړي مرغۍ له دې خپه ماته کړه خدای دې خپه ماته کړه خفه شي که انسان دی او زمونږ دین هم دقه وایي چې په مخلوق باید رحم کې ظلم به نه کې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې په مخلوق به رحم نه کې په بخاري شریف کې حدیث دی یو ښځه په لاره روانه و ډېره زیاته ګناهګاره وه ډېره ګناهګاره او یو کوي ته اوبو ته تږې شوه نو د کوي غاړې له ورله چې ویې کتل نو په کوي برقه نشته نو دې ښځې خپله موزه وویسته او لوپټې پورې وتړله او اوبې پکې راویستلې هغه اوبې ویستلې چې ویې کتل نو یو سپی دی د کوي دا خټې خوري د تندې د لاسه دومره تږې دی دا ښځه وایي وایي زه چې څنګه تږې ومه او تکلیف وراته معلومیږي دا چې دې سپي ته مغه تکلیف رسېدلی دی دا هم جوړ د تندې نه ډېر تنګ دی نو دې دوباره موزه ورښکته کړه او په هغه موزه کې اوبه راویستې هغه سپي ته چې د ډنډوکې کې واچولې هغه سپي اوبه وڅښلې نبي علیه السلام فرمایي وایي د هغه سپي باندې چې هغه ګناهګارې ښځې کم رحم وکړو د هغې په برکت هغه ښځه الله وبخله صحابه ورته وایي وایي مونږ ان لنا فی البهایم اجرا وایي په حیواناتو کوم ثواب شته نبی علیه السلام وفرمایل او فی کل ذات کبد رطبت په هر جمدشي کې اجرون ستا ثواب شته چې رحم پې وکړې او همدقه بخاري شریف کې حدیث دی چې یو ښځه مې ولیدله په جهنم کې مې ولیدله او پیشو ورپسې نښتې وه او چکونه یې پې لګول او دا ولې وی پیشوې ساتلې وه ګیره کړې وه نه په خپله ډوډۍ ورکوله او نه پرېښوده چې ځان له څه خپله ښکار وکړي او څه حشرات د ځمکې او څه اخري او ځان پې د لوږې نه بچ کړي نو هغه پیشو د لوږې مړه شوه د هغې پیشو بېرحمۍ کې هغه ښځه الله دوزخ ته دننه کړه او هغه پیشو یې پې مقرره کړه چکونه پې لګوي رحم بکې بهر کې مې مور راته خیره وکړه چې د دې مرغۍ خپه دې ماته کړه ظالمه خپرې ماته شه وی خیر سبق مې ووی طالب شم عالم شم یو ځل په اس باندې روانم او اس له مې منډه ورکړه وی په اوچه ډاګه ځمکه اس را پرېوته د اس تا مخکنۍ خپې لاندې ځمکې ته لاړې او چې کلک شو زه ترې لاندې پرېوتم وی چې پرېوتم خوا مې ماته شوه هغه خپه مې ماته شوه چې د مرغۍ ما کومه ماته کړې وه او د دنیا علاجونه مې وکړل ټیک نه شوم دا ولې دا د مور خیره نو مور کوشش کوه بعضې سپېره خلکي دته دا مور د نظر نه یو نوکره ښکاري دا مور ورته یو وینځه ښکاري دی په خپله نشه کې د مور پروا نه ساتي دی خو په نشه کې دی وخت کې بچي ده او ښځه ده او مال دی او دولت دی او موټر دی او جایداد دی او کارخانه ده او منډې او ترډې دي مور ورته د نظر نه اسم نه ښکاري هېڅ نظر مور ته نه ګوري دی وخت کې خو دی په جوش کې دی لیکن الله خو هر څه یې نه که نه زمانه خو تیریږي که نه داسې به خروستو راشي چې بیا بس د مور که په خولې سونه وي خو د زړه نه خو خفګان وځي که نه ډېرې میندې وي نیکانې ښځې وي په خوله باندې خیره نه کوي بچو ته خو زړه یې درد وکړي زړه یې خفه شي او الله خو د انسان په زړه باندې هم خبردار دی یو سړی نیک سړی و ډېر نیک سړی و حج د بیت الله لته مور ورته وي بچې مزه حج له زه محتاج یم زما خدمت به څوک کوي وی خمورې ټیک ته نه به ځم کال له بیا اراده وکړه چې حج لازم مور ورته بچې زما د مرګ ورځ شپې تېرېږي او سخت کال له حج له مزه کال له به لاړه شي پروا نشته بعضې علما وایي چې حج واجب دی علی الفور نه دی علی التراخي دی
خیر دی که یو کال یو نکي په بل یو کا کني په بل یو کا اگر چې بعض علما ورته واجب علی الفور وایي چې زر یې کوه بل کال ورته بیا وایي ای بچې ناجوړی او زه بیماره ما او چې زه مړه شم نو بیا ځکه نه که ته مانه لاړې ما یوازې چا ته پرېږدې زما خدمت به څوک کوي وزاد ته به یا مرې یا به نه مرې دا څو کاله وشو چې ستا د وجې د حج نه پاته کېږي خپل کار کوه لاړ جي حج له روان شو پخوا خو به قافلې وې په قافله کې روان شو یو ځای کې یو ښار کې قافلې دمه وکړه یو ښار سره خوا کې یو بانډه کې او چې څنګه یې دمه وکړه نو دا خلک لاړل چې زمونږ به ښار کې سودا مودا به وکړو قافله روانه ده دې کې چا نه چا غلا کړې چې غلا کړې وه خلک ورپسې و هغه غلطې جومات ته ننوت جامع مسجد ته دا خلک ورپسې دي اوس دا سړی چې دا د مور نه بې اجازته روان دی دې غریب جومات ته تللی دی په نفلو نیت یې تللی په نفلو ولاړ دی نفل کوي مونځ کوي اغل جمعات ته ننوته خلک ورپسې دي چې دقه غل دی رونیسئ خلک هم جمعات ته ورننوتل غل ته په ډله کې ځان غیب کړ او خلک نیغ راغلل او دقه سړی یې کلک ونیو غلا کوي او دلته د نفلو نیت تړلی دی هلته دې مونږ نه غلا وکړه او دلته په نفلو ولاړ عجیبه لوبې کې دې ورته قسمونه خوري که ما غلا کړي نه اوس مونږ ونه لیدې د هغه ځای نه دې را منډه کړې او په جومات را ننوتې او لا په منځونو درې دې سپېره او خلک بیا د داسې سړي خبرې ته کم ځای غوږېږدي غرض او غرود ابل لاور کې چې هغه دماکه وشو په هندوانو باندې چې دماکه پې وشوله عیسایانو که څوک وو نو هغې پکې یو دوه کسان غریبانان چې ته په لاره تېرېدل هغه یې ونیول او پولیس ته خلاصول او هغوی نه پرېښودل او جمدي او سوځول پته ولګېدله چې هغه غریبانان په لاره باندې تېرېدل د یو چا سره څه قرضه وه هغې پسې ته او بل څه اوګری پسې روانو هغوی چغې والې چې مونږ خو نه یو که نه یو په دې لاره تېرېدو نه وي ته پکې پولیس ته اخلاص کړل هغې دونه زورورو جلسه جلوس چې پولیس د لاس نه یې واپس واخېستل او اور یې پې بل او ویس جمدي وسوځول زمونږ خلک خو بیا سوچ نه کوي که نه بې سوچه کارونه کوي دقه لوبه وه هغې ډېره ونیوه اوس یې د خدای بندګانو قافلې ورن تپوس وکړې زه خو روان یم د بیت الله حج له په دا قافله کې د جومات ته منزل غالمه مونځ کوم په دې جومات کې وی نه که نه همدقسې خلک په دې پیسو حجونو له ځي که نه غلا دې وکړه مونږ ونه لیدې سړی یې په مخه نیغ بوته 10 نه 2 نه 3 نه 10 نه 20 ګوان او نیغې قاضي ته مخکې کړه چې همدا سړی مونږ ولیده چې د هغه نه یې بټوه وواله او منډه یې کړې او جومات کې مونږ په پمانځه بیا ودرېدو مونږ راوست بس قاضي فیصله وکړه وی دا لاس وله پرې کې دا ښې لاس او په خر یې سور کې او چغې ورپسې په دې ټول بازار کې وګرځوې او چغې ووهې چې څوک هم غلا کوي دقه به یې سزوي او دا لاس ولې د سټ سره اویزان کې دا پرې کړی لاس بس جلاد راغی لاس یې پرې کړ او چې پرې کړې غاړه کښې ورته اویزان کړ او په خر یې سور کړ او بازار کې ګرځي او چغې وایي خدای مو بخا چې څوک غلا کوي دغه به یې سزوي دغه انجام چې چغې والې دا سړی خلکو ته وایي چې مامله یو چغې ته پرېږدی که نه تاسو چغه وخی چې زم پکې یو چغه ووامه نور خو زما خبره تاسو هسې ونه منله هغې ویې لکه پرېږدی چې دا دې څه وایي د به لاس اوچت کړ ای خلکه چې څوک مور په کور کې ناجوړه پرېږدي او د اجازت نه بغیر یې حج له ځي نو دغه به یې سزوي مور دا مورزار والې اسم نور نشته غلا ما نه ده کړې غل بل څوک و تمام اسې ګوته یې ښودې ده خو بس ما ته د خپل کړي سزا میلاو شوه ما مور دقسې پرېښوده بې یار و مددګار زه د مور لاسونه وم لاسونه مور زما نه بغیر نه او دسماتې لتلی شي او نه ډوډۍ لتلی شي زه یې لاسونه ومه لاس ترې رالم دې خوا نو خدای ما نه هم لاس کټ کړم د مور ازار واله او بخاري شریف کې به راته یو روایت د بخاري شریف به وویل یو سړی و ډېر نیک سړی و جوریج نوم یې و او منځه ولاړ و مور ورته اواز کوي یا جوریج جوریجه دلته راشه دې په دې زړه کې سوچ کوي چې خدایه یو خوا مې رب دی اللهم صلاتي و امي مونځ دی بل خوا مې مور ده مونځ وکړم اکه مور له ورشه مور بیا اواز کوي یا جوریجه دلته راشه دې بیا په زړه کې سوچ کوي چې یو خوا مونځ دی بل خوا مور ده او ته بیا اواز کوي جوریجه راشه نیکبخته مونځ خو وروستو کولی شي که نه مختصر که مونځ خو اسانه خبره مختصر صورتونه ووایه سلام وګرځوه مونځ وکړه خیر د مانځه بیا مشکې مه راځه راشه د نر بچي وله دغه ورکړه شپه یې ورکړه مانځله چې دا یاره خپل کار به کوي مور خدای مخکې دی نو اوس دا مور حق هم درته خدای وایي چې مخکې دی که نه دا خو راته الله وایي بل څوک نه وایي مور خفه شوه یا الله دا جوریج اله مړ کړه چې ته یې رسوا کړې رسوایي څنګه چې د زناکارو خلکو مخ ته وګوري مطلب راته یې رسوا کړې جوریج ځان له پخوا خو به راهبانو په جونګړو کې او په سمسو کې او په ځنګلونو کې عبادت کو نه به ښځه و نه به بچو عبادت یې کو چېرته یو شپونکې جینۍ ګړه چیلی سرولې او چا وله پیسې ورکوي لمسوله د نیکانو خلکو دشمنان خو وي که نه
په مختلفو قسمونو باندې خلک دا نیکان دا شرمۍ دا چې خلکو په ذهن کې دا نیکی ختم شي، دا دینداری ختم شي. ځکه دا دینداری او نیکی خدا نیکان او عالمان خلکو ته ښیي. نو چې عالم او نیک ته رسوا که بیا به خلک نه ورنږدې کېږي، دین به د چا نه زده کې. هغه جینۍ چولم سوله یاره داسې وکړه چې دا بوډا بدنام کا. جینۍ راله د دې بوډا جوریج نه د ګناه مطالبه وکړه. هغه وایي زه ګناه ته دلته ناست یم، دا سپېرې خدای دې بې خو بس زه خو دلته ناست یم د الله عبادت ته. هغه جینۍ لاړه هغه شپونکې او چې ته بل چا سره بدعملي وکړه. ماشوم پیدا شو. چې ماشوم پیدا شو خلکو پې چغې جوړې کړې ته خو واده شوی نه، دا بچې د کوم ځای نه دی. وایي دا د هغه پیر صاحب نه اغزبرګ چې دی. ګوره بې ځایه پې الزام ولګوي. ښه دا د هغه نه او د کلي خلک رالل او جوریج غریب یې د هغه بالخانې نه د هغه جونګړې نه را کوز کو او په والې پې شروع کړه. ښه ته دلته په ځنګل کې دې ته دی مونږ خو چې ته د خدای پاک عبادت ته دلته ناست دی. مونږ وایو شپې ورځې خدای ته تېری، دا ته ګناه ته دی. دا زمونږ جینکۍ او زمونږ دا ګونکۍ او دا انویز دی به راځي دلته به ګډې کیلی سره نو ته هغوی ته دلته پروت دی، ګناه ته پروت دی. ښې غریب او هغه جونګړی وله روانه کړه. جونګړی روانه کړه. هغه جوړی ما خو پرېږدی که نه چپ خبرې به نه کې. د خدای نیک بخت و ما خبره خو ولې نه وروستا خبره ماشوم د کمې راغی راغی غریب یې هم و جونګړی یې موله روانه کړه. اخر کې چا وی چې د دې بابا نه هم تپوس وکړې پیر صاحب نه که نه چې دې څه وایي. وایي تاسو هغه جینۍ راولئ هغه ماشوم هم راولئ. زه زما خو هسې جونګړه روانه شوه زما بېعزتي خو شوه زه خو مدربولم خو لږ خو ما ته هم سوچ وکړئ که نه. هغه جینۍ راوسته هغه شپونکې او هغه ماشوم ورسره و. جوریج هغه ماشوم ته وایي من ابوکه پلار دې څوک دی؟ شابه وایا هغه د 2-3 ورځو ماشوم تېرودونکي پلار دې څوک دی؟ او ماشوم ګویا شو وی پلانکې شپونکې مې پلار دی، پلانکې شپونکې مې پلار دی. خلکو وی اوهو دا هم څه غلطي کړې ده. مونږ خلک خو ما درته مخکې ووایي کار وروستو کوو سوچ مخکې سوچ مخکې کار مخکې کوو سوچونه وروستو کوو. پلانکې شپونکې مې پلار دی هغه نه پیدا بس خلک راغلل جوریج ته په منتونو په زارو شو مونږ معاف کړه. اوس به داسې وکړو چې تاله دا جونګړه واپس جوړو د سرو زرو نه یې دله جوړو. مونږ ته خو ستا کرامت معلوم شو. امام بخاري رحمت الله علیه په بخاري شریف کې په دې باب یې ښودلی چې یو څو ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړي. یو حضرت عیسی علیه السلام کړي، عیسی علیه السلام په ماشوموالي کې خبرې کړي چې په مور باندې چې مریم علیه السلام باندې الزام ولګي. خو بې پلاره پیدا شوی د الله په قدرت باندې په مور یې الزام ولګي. یا مریم انا لکې هذا دا بچې د کوم ځای نه دی؟ الله مخکې پوه کړی و جبریل علیه السلام یې ورته رالیږلی و. فاشارت الیه وی دې ماشوم سره خبرې وکړې. او کیف نکلم من کان فی المهد صبیا د زانګو ماشوم سره مونږ څنګه خبرې کوو؟ لیونی که روغې او بی بی مریم غریبه ډېره زیاته پریشانه وه چې دا ماشوم یې کله پیدا شو خو بې پلار و. نو هغې ته خو همدقه سوچ وکړه نه چې سبا به خلکو ته که زه درهو یم چې دا د الله قدرت دی د الله قدرت دی خلک کم ځای مني. یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا یا خدایه که زه مړه وې څه ښه به وه. الله که یېره په تېره وې اړو چا مې نوم نه اخېشتې ښه به وه خو چې دې نه بچ شم. هغې ورته هم اقه ووایي یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه. مریم پلار خو دې ښه سړی مور دې نیکه وه. دا ماشوم د کومې راغی؟ ته خو واده شوی نه و ماشوم د کومې راغی؟ فاشارت الیه بچي سره خبرې وکړې. کیف نکلمو د زانګو بچي سره مونږ خبرې څنګه وکړو؟ د زانګو بچي حضرت عیسی علیه السلام په خپله ګویا شو. قال انی عبد الله د خدای بنده آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. الله مخکې نه فیصله کړې ده چې ته به پیغمبر یې. زما د پیغمبرۍ مخکې نه الله فیصله کړې ده او ما له مخکې فیصله کړې ده چې ما له به الله یو کتاب راکړي د انجیل په شکل کې. هغه هم پوټینی ماشوم و هغه هم په ماشوموالي کې خبرې کړې دي او د جوریج هم په ماشوموالي کې خبرې کړې دي. داسې یو څو ماشومان نور هم شته. دا ناغه جوریج وی ما پرېږدی وی چې زه وی دا ولې دا سوچو ته خو نیک سړی د ولې دومره بدنامي دې وشوه؟ وی دا د مور د خیرو د والې ما نور څه نشته. د خدای قهر نه والې د مور خیرو چې مور راته ویلي چې خدای دې رسوا کا خدای دې نظر په زناکارو ښځو باندې ولګوه. زمارونو د مور خیرات ټق و پړق دی. ګورې دویمه خبره پکې نشته. او د مور دعا آفرین د دعا هم د تاسو ویم چې چاته یې لګېدلې ده. زموږ حضرت امام بخاري رحمت الله علیه امام بخاري د ماشومو او مور به خدای ته جلل یا الله مال یو بچی راکړي چې د پستا د پیغمبر مبارک احادیث دکم. نو خدای ولا بچی ورکل او په ټولو بچو کې هوښیار او قابل بچي دا امام بخاري رحمت الله علیه دا په ټولو کې هوښیار قابل بس وی دا بچی به د باندې پیغمبر مبارک حدیث او توقفي اتفاق ته وګوره پستر ګلون شو غریب
پستر گنابینا دا حدیث و علم کم ځای حاصلولی. مور به خدای ته جړل، الله ته به زاری کولا، بکت وابتهلت وی داسې وجړل او ډېره زاری وکړه. یا خدایا چې کم قابل بچی دې را کړو الله په سترګو ړوند شو، دې به ستا د حضور پاک احادیث څنګه زده کوي؟ په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولید. ابراهیم علیه السلام دې تپوس کوي ولې جاړې، څه چل شوی دی، ولې پریشان او زاری کې؟ وی خدای بچی را کړل او چې کم قابل بچی دې په سترګو ړوند شوی دی او زما نیت ورته ده چې به د نبي علیه السلام احادیث زده کوي. اوس په سترګو ړوند دی حدیث خو نشي زده کولی. ابراهیم علیه السلام ولا زیری ورکړه، وی مبارک دې شه، زوی دې جوړ شوی دی، ښه مبارک شه. چې دا مور راویښه شوه او هغه امام بخاري ماشوم یې راویښ کړ او ورته وکتل، نو خدای په سترګو هم جوړ کړی و، د مخکې نه نظر هم تیز شوی و. دا د مور دعا. ګوره ځانه زه خو نه ویم، دا خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور پلار دعا د بچی په حق کې تریاق دی، د مور پلار خیره د بچی په حق کې تریاق دی. والد صاحب مې راته خبره کوله، یو کور یې یادوم، تاسو دا مشران به پیژني خو دا کشران ولې نه پیژني. ما ته وی چې هر وخت به مورو چې ماښامې به شو پخوا به د زنانو تنورونه چول کنه او ماښامې به شو نو مور به بچو ته خیرې شروع کړي چې خدای م راوپرځوه، خدای م تباه کا، دا خیرې به کول. اور ماښام به مور بچو ته خیرې کول. وی ما مونږ په خپلو سترګو لیدل چې ټول زامن ولا د پردي لاس مړي کور ته رادننه شو، هماغه مور به سر ټکاو بیا چې نه به ټکوله. وی چې دا خو اوس خولې نه خبره وتې ده، اوس کېنه ورته ویر ورته کوه، سرونه ورته وه. نو بعضې وخت کې دا میندې عجیبی په معمولي غوندې خبره بچي ته خیرې شروع کړي او هغه خیرې نبي علیه السلام فرمایي حضور پاک په حدیثو عمل کوئ، د پیغمبر مبارک په خبرو عمل کوئ، دنیا به هم ښې خیر به هم ښې. حضور پاک فرمایي وی ګورې مه کوئ خیرې، وی داسې ټیم سره به ستاسو خیرې ولګي چې به د خیرو د قبلېدو وي، بیا پې ستومانه یې. په دې شواروس کې یو ټیم داسې وي چې هغې کې د خولې نه خبره وته فټافټ قبلېږي، بیا به وروسته ستومانه چغې به وښیي چې داسې چې وشو داسې وشو داسې وشو، خو خیره به دې لګېدلې. نو د مور خیره خطرناک شی دی، دعا یې قیمتي شی دی. نو د امام بخاري سترګې او بیا د سترګو نه پس د الله څومره لوی شخصیت جوړ کړ، که دا سترګې نه وې راغلي دا امام بخاري به ترې نه جوړ. دا د مور د دعا د برکت نه. حضرت موسی علیه السلام با د الله تعالی په پښتانه ورته راز ویلو، الله سره د خبرو اترو دپاره، الله سره د مناجات دپاره، الله سره د راز دپاره کوه تور ته ته چې څه خبره به شو هلته بس دا د الله تعالی یو نظام دی. کنه الله خو هر چا سره هر ځای کې خبرې کولی شي چې وغواړي. خو دغه کوه تور ته بار بار حضرت موسی علیه السلام تللی دی رب العالمین دپاره هلته چې لمس دی، دا تورات هم ورته هلته میلو شوی دی، لومبی وحی هم ورته هلته میلو شوی او ملاقات له به ته رازدار یې. یو ځل ته نو جبریل علیه السلام ورته وایي ای موسی، او جبریل خو د الله په حکم راځي او چې الله ورته څه وایي او هغسې کوي. وما نتنزل الا بامر ربک، نبی علیه السلام ته جبریل علیه السلام وایي که نه موږ د خدای په حکم نازلېږو. اته تپوس کوي وی ته زیات ولې نه راځې؟ موږ د الله په حکم نازلېږو چې کله الله غواړي نو موږ راځو، چې ونه غواړي نه شو راتلی. نو جبریل علیه السلام حضرت موسی علیه السلام ته وایي ای موسی، وی ګورې د الله راز له خو روانې خو ادب نه ښکار والا، بې ادبي ده نه ونشي، احترام سره کار کوه، قدم په احتیاط اوچته وه او هلته ډېر د ادب خیال ساته. او انک بالوادي المقدس طوا، دا پڼې دې وباسه، انک بالوادي المقدس طوا، دا ډېر مقدس او پاک ځای دی، هلته پڼې مه پخپو. خیر علماء نورې وجې م وایي پڼې وباسه. زه خو ډېر د ادب کار خیال ساتم او چې الله له ملاقات د سردي بې ادبي کولی شي هغه شوق کې وي. لکه یو مشر له چې سړی ملاقات ته ځي هغه څومره جامې خشته کي، څومره مخ په صابونو وینځي، څومره مسواکونه ومږي، څومره ځان خشته کي، او څومره په ادب او په احترام دی چې د مشر لازم چې دی خوشحاله شي او خفه نه شي. اوس د الله ذات له ملاقات له تلل بیا ادبي به څنګه وشي؟ نو موسی علیه السلام پریشانه شو چې داسې معلومیږي لکه زما نه مخکې بې ادبي شوې ده، غلطي شوې ده، خو الله معاف کړې ده. ځکه جبریل ما ته هدایات راکړل، ځکه چې یو سړی زه یو څوک ورته هدایات ورکړي چې ګورې داسې به کوې نو معلومیږي ده چې مخکې دې څه غلطي شوې ده که نه. ورته وایي جبریله ستا د دې خبرو نه خو داسې معلومه شوه لکه ما نه مخکې د الله مبارک په ذات کې څه بې ادبي شوي، کوتاهي شوي، نقصان شوي، بې عزتي شوي. ما ته ووایه څه چل مې کړی دی، الله مې خفه کړی دی، هله زر وایه چې توبه وباسم استغفار وکړم. وی نه نه هېڅ بې ادبي نه ده شوې، هېڅ غلطي نه ده شوې، ټیک ټاک
خود ته مې ووایي چې نور خیال ساته. نو جبریل مخکې د دا ماته نه وي، اوس ته راته څنګه ووایي؟ وی موسی مخکې د مور جمدی وه، ته چې به کله روان شوې نو مور به د دواړه لاسونه اوچت کړل، لپه به اوچته کړه او دعاګانې به یې شروع کړې. یا الله زما بچی ستا ملاقات ته در روان دی. الله ګورې که زما د بچي نه څه غلطي وشي معافې که خدایا. ملاقات کې ته بېادبي ونه شي، ملاقات کې ته غلطي ونه شي، ملاقات کې ستا عظمت او ستا عزت ته نقصان ونه رسي. الله بچی مې درغې معافې که. نو بس چې مور در پسې لاس اوچت کړی نو پروا نه وه. اوس د مور وفات شوې ده، مور نشته. نو ما وی چې ګورې اسې نه اوس معمولي غلطي وشي، الله په معمولي غلطۍ هم ګورې غصه کېږي، سزا درته در نه کړي، راودې نه نیسي. مخکې مور وه د هغې لپې در پسې در روانې وې. اوس ووایه که نه د مور دعا څومره لویه خبره شو، څومره لوی نعمت. زمونږ لوی لوی اکابر عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه پیرانو پیر صاحب څومره لوی سړی د مور دعا ځای ته رسولی او یوازې د مور دعاګانې نه، مور به ورپسې پیسې ګرځولې، مور به هدایات ورکول. هدایات هغه د غلو د قافلې قصه درته یاده ده. مور به هدایات ورکول چې بچې ګورې دروغ ونه وی، چرت هم دروغ ونه وی، بچې ګورې ځه او حدیث زده کوه. عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ګورې ډېر لوی عالم و، مونږ صرف د تصوف په نظر ورته ګورو، لوی صوفي لوی بزرګ ولی د خدای، لیکن ورسره ډېر لوی عالم و. یو تفسیر جیلانی چاپ شوی دی ما سره شته چې هغې کې د هغه علمیت ته وګورې نو حیران به چې دې سړي الله څومره لوی علم ورکړی. دا دومره لوی تقوا، بزرګي، علم دا د مور د برکت. مور خواري کړې ده، مور دعاګانې کړې ده. نو دا مو چې دا بوډۍ په کور کې ناسته ده او دا سپین سرې ده، دا زما ډوډۍ ته محتاجه ده او دا به زه ډوډۍ ورکوم او کنځۍ به ورټې به نه بد قسمته دعا ته وایه. شکر وباسه چې لوی نعمت خدای درکړه. دې نعمت نه دعا والا چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دعای قبلیږي او خیره قبلیږي، نو حضور پاک مبارک خو دروغ نه وي خو رښتیا دعا والا د مور خیرې نه ځان وساته، ورنږدې شه ورته، قدر یې وکړه، عزت یې وکړه. عبدالله ابن مبارک دا پلار چې مبارک صاحب، دا مبارک صاحب دا د غلامو د یو امیر دا پلار یې. دا غامر صاحب یو ځل میلمانه رالل، چې میلمانه رالل نو باغ ته یې بوتلل، میلمنو له خلک چکر ورکوي او په باغ کې دی په لاره میلمنو ته لګیا دی چې زما یو باغبان دی، ډېر ښکلی باغ یې راله جوړ کړی دی او ډېر قیمتي خشته بوټي پکې کړی، ډېر نیک او صالح دی، ډېر دیندار دی او ډېر فرمان بردار او خبره منونکی دی. د میلمنو ته صفت کوي چې دې باغ ته کله وردن نه شو، د مبارک ته وایي دې غلام ته مبارکه یو انار راوړه، چې انار یې وله سینګراوړه او دې مات که تریو. امیر صاحب په زړه کې لږ غوندې پریشانه شو چې ما خو په ټوله لار د ده صفتونه وکړل دې میلمنو ته او منځ کې انار روشو او هغه هم تریو دی. ورچې بل راوړه، چې بل له لاړه بل انار یې روشو هم تریو. هلکه زما په شان په انارو نه پوهېده. ما یو ځل ډېره زمانه مخکې پېښور کې انار اخیستل، نو ما پکې غټ غټ راغونډول، سره غټ نه. دوکاندار ما ته وایي مولوي صاحب دا زه چې کوم در کوم دا خواږه دي، دا یو صاحب هغه را چپلاقې سپین واړه راکړو. نو ما په هغه دوکاندار بدګمانه وم، مې دې دا چې څوک دې کم نالي هغه را باندې خرڅوي. مې نه بابا پرېږده زه ځان له پخپله غوړ. نو وایي ما درته ووایي اوس ستا خوښه ده. نو مې نه ده. نو ما پکې چې کوم سره سرو او غټ اډه مې راغونډ کړل، چې کور ته مې راوړل او ما ته هم کړل، ما ته وایي دا دې ناردانې له راوړي دي که خوراک له دې راوړي دي. ما خو پکې غټ غټ وکتل، وایي دا خو دومره تراوي دي چې دا ناردانې انار دي. یا خدایا مې د هغه دوکاندار پوهېده، هغه دا ماله نه راکول. ما د هغه سپین واقعي هغه سپین واړه چې پراخې هغه مزېدار هغه خواږي. نو دما دام زما په شان و زما ورو هغه چې لاړ ورته بل راوړه، نو غټ انار یې پکې بل وکته، بل انار یې پکې وکته چې هغه یې راوړ چې هغه یې مات کړه، هم تور شو. هلکه ته په دې باغ کې ګرځې، ته پکې خوږ او تریو انار نه پېژنې. ورشه بل راوړه، هغه لاړ بشیر جان په شان یې پکې بل غټ وکته چې راشه دا به خوږي، هغه پکې غټو پسې ګرځېده. چې بل یې راوړه چې ماتې که هغې نه تور شو. بس غوسه شو ورته، وایي ته په دې باغ کې څه ته ناست یې، ته پکې خوږ او تریو نه پېژنې. ورته یې ویل نه زه نه پېژنم، زه خو دې باغ کې دې له نه یم مقرر چې زه دا باغ انار خورم او خواږه تراوه پکې ګورم. زه خو دې باغ کې دې له مقرر یم چې خصمانه وکړم. وګوره څونه ښکلې کومه میوه پکې مزېداره نشته. د اوبو ته وګوره، چمن ته وګوره، ګلونو ته وګوره. زه دې لپاره ناست یم. بس یا خو د دې امیر صاحب طبیعت ګډوډ شوی یا روښانه شو،
چې د میلمنو ته خو مې عزت لاړ خو عزت خو واپس راغی تړی خو حلالي دی چې څنګه میلمانه رخصت شو امیر صاحب د فایل راوغوښته او دستخط یې پرې وکړو د دې باغ نه مې ستا ډیوټي ختمه کړه ته ما ټرانسفر کړې بدل مې کړې زما محل کې به ډیوټي کوې دلته ځه ډېره ښه ده ستا نه وکړې باغ نه لاړ د امیر صاحب محل ته هلته ډیوټي کوله خدمت یې کو خو ایماندار سړی ارزی کامیابي او بېدینه سړی بېایمانه سړی او کرپ سړی رشوت خور سړی په دې دنیا هم ذلیله دی او په بله دنیا هم ذلیله دی او ایماندار کامیاب دی عمر له چې کامیاب ایماندار به کامیابي هلته ډیوټي ولګېده یو ځل د دې امیر صاحب یو لور وه یو ځل ناست په خپل چمن کې یو فکرمند دی دا مبارک وله راغی امیر صاحب ولې فکرمنې مبارکه یو لور مې ده د هغې په حق کې فکرمنې ډېر بادشاهان یې زامنو له غواړي څوک یې ځان له غواړي او تا ته پته ده چې زما دغه یو لور ده او څونه ښکلې ده او څونه هوښیاره ده او دینداره ده نو د هغې په حق کې فکرمن یم چې دا چا له ورکړه فلانکې په دې سوچ کې پروت دی واقعي پلار سره د لونو فکر زیات دی د زامنو په نسبت مبارک ورته وایي وی امیر صاحب وی دا خو ډېره اسانه خبره ده ډېره اسانه فکر او سوچ به په 2 منټه کې ختم شي یو فارموله به درته وښیم په هغې عمل وکړه ته به هم خوشحاله لور به دې هم خوشحالي ښځه به هم خوشحالي د لور خاوند به دې هم خوشحالي مبارکه تا سره دا فارموله شته ته نه ښایي تا منه صاحب تپوس ته دې کړې څه فارموله ده وی ګوره مونږ د نبي علیه السلام امتیان یو او مونږ مسلمانان یو او حضور پاک وایي چې لور هغه چاله ورکړه چې کوم دیندار او نیک او صالح مال ته مه ګوره بادشاه ته مه ګوره مال ته مه ګوره دین ته وګوره نو چې دا کمې رشتې راځي په دې ټولو کې وګوره چې کم پکې دینداري صالحي منځګزاري او نیکي لور دی هغه له ورکړه خیر خلاص دې کې د سوچونو څه په ضرورت دی او د فکرونو څه او حقیقت دی که لور د یو مالدار سړي له ورکړه او هغه مالدار بېدینه وي مالدار لوپري نو لور به دې ورسره ټول عمر خفه او که یو غریب سړي له دې ورکړله خو دا غریب نیک دی او صالح دی او د خدای نه یېرېږي لور به دې خوشحاله چې دا خبره وکړه وی مبارکه وي تا خو زما پریشانۍ ختمې کړې زما خو د ژوند بدل کړ تا خو ما سره ډېره ښکلې خبره وکړه لاړ ښځې ته وویې یا ښځې زمونږ هغه سوچونه خو ما لا مبارک ختم کړل څنګه یې دله ختم کړل بس وی ما ته وویل چې کم نیک سړي وي هغه له ورکړه لور به دې پکې خوشحالې نو بس د ښځه هم پې خوشحاله شوه وی سړي ټیکې راته ویلي دا چې کم بادشاهان او د بادشاهانو شهزادګانې دنه غواړي بس کم پکې نیک هغه له به ورکړو وی ښځې زما خوړه کې یو بل سوچ راغی وی دا مبارک ډېر نیک دی دلی نه ورکوم دی نیک دی که نه صالح دی مونږ ته پته ده که نه اخلاق یې ښه دي مونځ کوي د خدای نه یېرېږي ذکر اذکار کوي او دیندار ښځې ته خو ده ووایه توبه وی هغه نوکره پرون چې زمونږ په باغ کې خدمت کو زمونږ جارو کښه دلته چې ګرځي جارو وي زمونږ مېلمنو ته دا به زما زومي دله ورکوم کښېنه ښځې ټټ ټټ دې جوړ کړل کښېنه ټټ ټټ نه کوه هم دله ورکوم نیک دی بس صالح دی ډوډۍ به خدای ورکوي زما ډوډۍ ډېره زه به ورکوم ډوډۍ نور خبرې به نه کې بس چې دا نیک دی واورېدل تا دا خیال و چې ګنې په دې مالدارو کې به نیک له ورکوي نو وختي خو دی چې یو نیک له ورکو او چې اوس مې راته سم نیک سړی وخو نو پکې خوا دې خوا کې مسله د دین دا ده چې لور نه به هم لږ تپوس کوې زمونږ خلقو په شریعت نه دي کړي لور رضا ني او په زور یې چاته ور په غاړه کي سبا لور خودکشي وکړي او بل څوک یې خوښي فتنه ته جوړه شي هلک لم چې کې مشوره ورسره کوه بې مشورې مه کوه دا هلک نه خوښه او نه خامخا به کې بعضې پلار د ځان لاټي برنس جوړ کړي لاټي برنس جوړ کړي خامخا به کې نه دا زما خورزه ده نه دا زما رویره ده دا ما په ماشوموالي کړې ده او خامخا به کې زوی ورته بابا نه مې ده خوښه مې کوراله وی دویمه پې وکړه خو خامخا به کې ولې ظلم کې ولې ظلم کې ولې زیاتې کې چې نه ده خوښه بله وله وکړه کنه نو پلاران هم د دې زمانې ظلم کوي ډېر مسایل مونږ ته خو پته ده مونږ ته بیا دا مسایل پېښېږي ډېره لکانې پلار ورته هم دقه وایي وایي نه دا وکړه بله پرې د پاسه وکړه سبا چې به بله کوي بیا ورته وایي اقوم دی ولې به بله پاسه کوي او که بله پرېږدي نو سبا ژوند یې ورته تباه نه کړه په ماشوموالي ولې کې مه کوئ په ماشوموالي زامنو له ښځې سبا چې جینۍ لویه شي د هلک به یا خوښي یا به یې نه خوښه د هلک چې لوی شي یا به هغه جینۍ خوښه یا به یې نه خوښه په شریعت عمل کوه مونږ د شریعت نه عمل نشته هلک لک چې واده کې مور او پلار دې ورسره مشوره وکړي په خپله خوښه دې کار نه کړي ته ځان نه دا ښځه کې که دا دې زوی له دې کې او جینۍ هم چې ورکې نو مور ته ووایه چې لږه مشوره ورسره وکړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په خپله فرمایي وی جینۍ چې په نکاح ورکې تپوس تې وکړه
او چې کما کونډی نو ابدته په خولې وي چې ورمې کا یا ورمې وکمکا، او چې کما پیغلی نو اذنها سماتها چې چپم شو نو بس دی رضا ده په خولې غږونه. دا خو د پیغمبر کا مبارک وینا ده، بلکې دې کې یو مضبوط حدیث دی او زموږ احناف په هغې کې لږ تاویل کوي. ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. جنۍ به هم بې د مور او پلار نه بل چا سره نکاح نه کوي، بالکل به نه کوي. سخته خبره ده، د دې کې مشوره ضروري ده. خیر جنۍ سره پکې سلو شوه، هغه امیر صاحب لور نه مشوره واخېسته وه چې زما خو دغه سوچ و، مبارک راته ویې نیک لی ورکړه. نو ما ته خو دا مبارک نه ښکاري. نو اوس ستا خوښه ده؟ هسې نه ستا نه خو تم سبا وی چې دا خو زموږ نوکر و غلام. وی بابا نه، ستا چې څوک خوښ وي زما رضا. هغه جنۍ هغه مبارک یې راوغوښته، مبارکه تیارېږه، جنۍ تا ته په نکاح کړو، تا لیدل خو او بادشاه سلامت، زه ستا لور ساتلی شم، ستا لور به څنګه ساتم؟ او واقعي که نه د غټې میخې غټه ونډی که نه، چیلې خو په 5 او په 6 څانګو د بکیانې ګزاره کېږي، او د وړې ګډې خو په یو شوړه ګیام ګزاره کېږي. خو غټ څاروي سره به څه کې؟ هغه مضبوطه ونډه غواړي، بوساړه به وله جوړی، هغې له خو به ځان له پټي د شوتل په دغه هلې دې سره به څه کې؟ او دا خو د بادشاه لور ده، دې سره به څه؟ دا به ساتي سي جامو سره به وله څه کې؟ موږ یو ځای کې په جرګه تللي، جرګه کې چې لاړو نو هغه کس وی چې ماله به سوره راکوي، او چې چا سره لانجه و نو هغه ډېر مالدار و. یاره مې دا سوره خو په شریعتي ګناه ده، بالکل ګناه ده، زه خو مې په سوره کې نه ویم او نه سرو قصې، دا ګناه ده، ناروا ده. جرم یو جنۍ پکې ورکې. جرګو والا ما ته اعتراض مولوي صاحب مسله پر سوره جوړېږي، مې نه زه پرې کې نه ځم، تاسو لال کې زه نه ځم. هغې لاله لال ما ته خندله چې خندلې مې ولې؟ وی هغه سړي ته مو ډېر د پېښور ډېر غټ خان و، لوی سړی و. وی موږ ته وایي چې خو سوره غواړي. وی ډېره ښه ده، ور به یې کړم، خو ساتي به یې وله څوک ور به کړم. خو بلا جامې دي، جوړې دي، موټر دی، بنګله ده، خو بیا دې نه جون نشي تېرولی. نو که دغه وله کولی شي نو زه راځه پرې راته میدان ته دې شي. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مبارک ورته وي چې دا لور به یې ساتم څنګه؟ زه خو ستا نوکر یم. وی بس نورې خبرې وروستو دي، غاړه اږدا. واده شو جي، چې واده شو غوږ کېدو، چې واده شو جنۍ هم نیکه ده که نه جي. خلک دا نه چې ګنې مالدار شو دین نه ووتی. الحمدلله په مالدارو خلکو کې دینداره خلک شته، په مالدارو خلکو کې دینداره جنکې شته، په مالدارو خلکو کې خانانو کې دینداره لکان شته. ټول په یو غریب به یو بې دینه به مالدار به ټوله شپه به د خدای عبادت وکړي. دا خو د الله داد دی چې څنګه یې واده وکړه نو مبارک دی ښځې ته سوال جواب ولېږه چې ډوډۍ به دله زه رالېږم او زما د لاس د ډوډۍ نه بغیر به د بل چا ډوډۍ نه خورې، ته زما ښځه یې، بالکل نه. ته د پلار د کور نه هم دله راځي، غریبانانو له ورکوه، خو زما ډوډۍ وخورې. دې غریب لاړ په مزدورۍ پسې ووت، او مازدیګر ماښام به چې ته وچه غوندې ډوډۍ ګټلې وه، بیا ښځې له لېږله. 40 ورځې پس ښځې سره میلاو شو. چې 40 ورځې پس ښځې سره میلاو شو نو ښځه ورته په ژړا شوه چې تا خو زه لیدلې کتلې وم، زموږ په کور کې مزدور وې، لوی شوې، نو تا چې زه نوم خوښ نو ولې دې په نکاح اخېستم؟ او تا سره زما پلار څونه ښو کړل چې زه ما غوندې جنۍ بادشاه نه غوښتم، هغې له یې ورنه کړم او تا له یې درکړم. نو ته 40 ورځې پس ما له رالې، نه دې یم خوښ، ولې دې کولم؟ ظلم دې ولې وکړو؟ ورته وي جنۍ زما ډېره خوښ یې، خوښه پکې څه ته وایي؟ او ما سره ستا پلار ډېره ښېګړه وکړه چې ته راته په نکاح کړې. خو خبره دا وه چې ستا پلار بیا هم بادشاه دی، امیر دی، خوراک کې څه ناڅه امیزه شته د حرام، خامخا به دا نه چې ګنې ټول به حرام خوري، یا نه څه ناڅه پکې شته. نو ما 40 ورځې در باندې حلاله پاکه ډوډۍ خوړه چې ستا د پلار د کور کومه وینه وي چې هغه ستا د بدن نه اخوا شي او زما د حلال ډوډۍ وینه در کې پیدا شي. زما رزق هم حلال او ستا رزق حلال، زه ستا وینم پاکه شوه زما. نو اوس به خو یو ځای شو، هغه چې کوم اسلامي طریقه ده. نو ښځې که خدای راله چې تزویې راکړه نو نیت مې دا کړی دی چې په دوی به د پیغمبر علیه السلام دین زده کوم، علم به پې کوم، د حدیثو علم به کوم، دا مې نیت کړی دی. نو چې داسې بچی پیدا شي چې ستا وینم پاکه او زما وینم پاکه، چې پاک بچی پیدا شي نو به ډېر برکتي وي او ښځه خوشحاله شي. بس خاوند ټیک کار دی کړی. الله اقصې وکړل، اق نه ولا خدای یو زوی ورکړه، نوم یې ولا عبدالله کېښوده، عبدالله ابن مبارک. نو چې نوم یې ولا کېښوده دا ماشوم لږ لوی شو، قدرت الهي ته ګوره هغه امیر صاحب مړ شو. چې هغه امیر صاحب مړ شو د هغه په مال کې لویه حصه د مبارک له د عبدالله ابن مبارک له راغله، ځکه بله لور خو یې نه وه، بلا پیسې ولا رالې. نو دی خو ماشوم و نیازبینو چې ورو لوېده. زمونږ دا ماشومان مونږ نیازبین لوی کړو، چې کوم ماشوم دی نیازبین لوی که تباه و برباد دی کړ، غرق دی که غرق کې به نه. دا ماشوم ورو لوېده
د بچو به تربیت کوي ښه نیازبین به نه لوی کوي چې د بچي تربیت ته ونه کو نیازبین دې لوی کو د هغه نه به لوی مصیبت جوړېږي دغه بادشاه د کسرا د فارس بادشاه او زوی ته پیدا شو هغه زوی نیازبین ماشوم لوی کړ ماشوم نه تربیت کونه ګوره تربیت هغه تربیت چې اصلي انسان جوړي هغه شریعت او اسلام هغه ماشوم ورو پرویز نومو دغه بادشاه د پلار نوم هرمز او د لیکنو مې دا مشهور بادشاه تیر شوی د نوشیروان دغه نوسیو دا پرویز چې زوی پیدا شو بس زوی نیازبین ساته دا غزوی نه څه شي جوړ شو ګوره چې تربیت زوی لونه کې دغه یو ګندس خوندر جوړ شو یو ښه ګنده دومره ګندس خوندر چې د دې پرویز ښځه و شیرین نوم یې په هغې عاشق شو په خپلې مور عاشق شو خدای دا بس او حقا قصه و قصه اوږده ده خو هغه پلار یې مړ کړ د هغه ښځې دپاره د هغه میرې مور دپاره یې خپل پلار مړ کړ ګوره تربیت نه دی شوی چې پلار یې مړ کړ پلار خو پې پوه چې دا زوی خو د ما لوی شوی دی او نیازبین مې لوی کړی دی او ګنده لوی شوی دی او دی د هغه په مرض هم پیو نو هغه وله په المارۍ کې یو بوتل ایښودی او په هغه بوتل کې دارو زهر اچولي او د پاسه پې لیکلي چې دا دارو د مردانه قوت دپاره ډېر قیمتي شی دی مطلب دا چې دا زوی هر کله چې ما ملکی نو چې ملکی خو چې دې انجام دی پاتې نشي او عجیبه اتفاق دا و چې دې پرویز یو دوه کسان د حضور پاک مرګ پسې لیږلي او چړې یې وله ورکړې وې په زهرو کې وله سرې کړې وې وی ورشه نبی علیہ السلام پسې خط را لېږلی نبی علیہ السلام دې پرویز ته خط ولیږه وی ته په ما ایمان راوړه هغه د نبی علیہ السلام خط یې وشلو ریز مریز یې کړ نبی علیہ السلام متخیره وکړه اللهم مزقهم کل ممزق خدای دې ریچې کې خط یې د ما ولې وشته نورو یو بل بادشاه له خط لېږلی هغه هم ایمان راونهړه خو د پیغمبر علیه السلام هغه خط یې د اتي په اډوکي په نله کې بند کړ او د سر په پټکي کې به دلته ګرځاو د سر پټکي کې او د خط وشلو حضور پاک ورته خیره وکړه او داسې چلو که دونه غوسه شو چې چړې یې په زهرو کې ومنډلې د زهرو به یې ورکړې وی ولاړ شي ورپسې هغوی د شا کې چړې منډلې وې د شا یې کمیس لاندې او حضور پاک له لاړ دلته خدای څه وکړل هغه سخندر زوی پرې لګي شو چې لګي شو دا پلار یې پرویز مړ کړ هغه ښځې ته یې پته ولګېدله چې دې هلک خو زما دپاره پلار مړ کړی دی دا خو به ډېر لوی شرم وي چې زه مهره مور یم او دې زما په نکاح اخلي هغې دارو خوړله مړه شوه هغه زوی چې راغی چې د پلار یې مړ کړ د پلار چې کوم خاص سامان و المارۍ یې کوله وکړه خاص سامان راځي هغې کې بوتل پروت دی په بوتل یې لیکلي دي دواء نافع للباح چې دا هغه دارو دي چې دا مردانه قوت دپاره ډېر زبردست تریاق دي خو پلار ورته زهر بند کړي بس وي ښه دا د ما پلار چې دونه ښځې ساتلې دا داروګان خوړل شیشه یې کوله وکړه قل په خولې ورواړولو چې ورواړوله خو زهر و هغه هلته پرېوت مردار لاړل ختم پلارم د پیغمبر مبارک دعا ورته ولګېدله پلارم مړ شو دوی مړ شو ښځم لاړه لور یې وله په بادشاه کېنوله هغه دوه کسان چې کوم لېږلي هغې له بلا پولیس هم لېږلي چې تاسو ورته بار کېنئ نبی علیہ السلام ته مخامخ کېناستل چې کېناستل اوس موقع تلاش کوي چې په حضور پاک غزار وکړي وی څنګه راغلی یې کوم ځای نه وی صاحب مونږ خو د فارس نه راغلي یو د کسرا د علاقې نه ګوره دا نه یو څه منافقت کوي که نه چې ځان ملګري کوو وی چې چا رالیږلي یې ګورې مړه دي جبریل ما ته اوس اطلاع راکړې ده چې چا رالیږلي یې که نه زوی یې مړ دی ښځه یې مړه ده پلار یې مړه دي او تاسو څه له راغلي یې شاته م په کمیس لاندې چړې منډلې دي بس پوه شو چړې منډې په ما غزار نه راغلي نو خبره مې دې پورې کوله چې د زوی به ښه تربیت کې چې او دعاګانې به کې مور لم دا پکار چې زوی ښه تربیت وکړي دعا ورته وکړي نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مبارک نیازبین لوی شو عبدالله نیازبین لوی شو هغه د مور د طرف نه د نیکه جایداد ورته پاتې شو نو مور به خدای ته ژړل ګوره دعا د مور ای خدایه ما چې د نه کوم بچی غوښتی او ما او پلار وله څونه اوچې ډوډۍ خوړلې دي چې د باندې د پیغمبر د حدیثو علم وکړو نو الله هغه لوپر شو دوی په ګډو وډو سر شو هغه د څومره پیسې چې ورته د نیکه نه پاتې وې هغې والوزو څومره دولت چې ورته پاتې و دولت یې والوزم او په لوپرۍ پسې ګرځي یو ځل دو وی خوب وینم چې یو باغ دی او په هغې کې یو مرغۍ ده او مرغۍ د یو څانګې نه بلې ته ټوپ وایي او د بلې نه بلې ته ټوپ وایي زه ودېمه نو مرغۍ د خولې نه مې دا آیت واورېده الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله مسلمان للا هغه وخت نه دی راغلی چې زړه کې د خدای یره پیدا شي وی چې خوب کې مې دا واورېد راویښ شم وایي دا مرغۍ خو ما ته واوروله لاړ پلار ته وی بابا ما له پیسې راکړه تجارت کو پلار یې وی ما خو بچې علم له غوښتې زه چې ملا کېږي نه علم نه کې تجارت کې تجارت ښه دی خو چې لوپرۍ نه بچ شي
څومره پیسې درکم 10,000 درهم والا سب بچي تکړه شه ا پیسې واغشته او ګرځید په مکه او مدینه او په یمن او شام او مصر کې او چې چا سره هم د حضور پاک مبارک حدیث او هغه بدل سره جمع کو چا سره حدیث جمع کو چا سره حدیث جمع کو بلا مودې تیر کړه چې واپس راغی او خان دیو پاغي بارونه دي د پاسه په تر پالونو صادرونه تړل دي پلار ولا ولال ملاقات لمخه لو استقبال لر ترغاړه بس پلار خوشاله چې بچی مې بلا مار کټلې دي بلا تجارت یې کړې دي چې څنګه خان را دم نکړل بچی تجارت دي څنګه بابا ډیر کامیاب ګټه دی وکړه کتاوان بابا دا خانو ته نه ګوري دا ګټه ده بچی څه تجارت ته کړې دي اوس برته بابا د مار تجارت پته ولګي او چې د خانو نه برته تر پالونو صادرونه لرکل او بارونه کټونو کې کوس کله غټ ټول د حضور پاک د حدیثونو ډک کتابونه دا تجارت نه کړې ها بچی که تجارت کې د کمی وي دا نور پیسې مواله تکړه شه عبد الله ابن مبارک نه خدای څوک پیدا کړل یو ځل بس یو ټکی درته ویم یو ځل حج روانو تا ډېرې اوږدې قصې دي حج روانو نو په لاره باندې مرګري وسره او یو نوکر وسره یو ځای کې یو ماشومه وه مړه مرغۍ راواغېسته نو هغه کور ته په مخه کړه عبدالله بن مبارک ورته وایي بچې دلته راشه په دا مړه مرغۍ څه کې لوبې پکې وایي نه مونږ یتیمانان یو پلار هم مړ دی او مور مې د مونږ یې بچي یو نو د ډوډۍ درک نه لګي نو دا مړه مرغۍ وړمه دا به وخوټ کړو نو په دې به خپله ګزاره درک نه لګي وایي ښه هغه خپل شاګرد ته وایي واپس کلي پورې څونه پیسې مروه پورې کېږي وی دومره پیسې وی دغه ته جدا کا څخه کال حج له نه ځو ا پیسې ټوله د قافلې نه ځان له شو هغه ماشومې له ورکې مور له یو څه تاسو څخه کال به حجونه کو حجونه ډېر کړی واپس کور ته راغی مرګرو ته ځای تاسو حج لا هغه یې پې نه کړل د څخه کال نه دم یو سړي په عرفات کې خوب ولید الله په خوب کې ولید الله فرشتو ته اعلان وکړ وی سخت کال چې څومره په لکونو خلک حج راغلي دي او د عرفات په میدان کې ولاړ دي د دې ټولو حج نه قبلوم دا ټول حج مې ورته په مخ واپس ورغړل نه قبلېږي الله اعلان وکړ خلک چپ شو وی لږ ساعت پس الله بیا وی یاره داسې کار دی چې دا خو ډېر ګناهګار دي او دا خو داسې دي حج خو له قبلول نه دي پکار خو یو کس دی هغه حج له را روانو خو له لارې نه واپس شو چې نوم یې عبدالله ابن مبارک دی خو دې سره په دې میدان کې شریک نه دی خو د هغه د مخه مې وله حج قبول کړ او دومره لوی عالم ته خدای جوړ کړ چې زمونږ د احادیثو دا څومره استادان دي امام بخاري امام ترمذي امام نسائی امام ابو داود دا ټول د عبدالله ابن مبارک په شاګردانو کې راځي دا د مور دعا د مور دعا چې څوک رنګ کړي دي که نه رنګ به ګرځي او د مور خیرو چې څوک چپه کړي دي که نه چپه به ګرځي زمارونو د مور نه به دعا